السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ته یو قصه کول غواړم. دا قصه د شادو او دوه پیشوګانو په باره کې ده. نو راځئ چې دا قصه شروع کړو. A monkey and two cats. یو شادو او دوه پیشوګانې. Once upon a time. د یو وخت خبره ده. Two cats found a piece of cheese. دو پیشوګانو د پنیر یو ټوکړه ومونته. And cut it into two pieces. او دای دوه ټوکړې کړه. But one piece was slightly bigger than the other. خو دا یو ټوکړه د دې بلې نه لږه غټه وه. Both the cats wanted the bigger piece. دواړو پیشوګانو غوښته ده چې دا غټه ټوکړه واخلي. Then they went to a monkey. نو بیا دی شادو له لاړو. And asked to sort out the matter. او دی ورته وویل چې زموږ دا مسله حل کا. The monkey said. شادو وی Don't worry. فکر مکوئ. I'll make both the pieces equal. زه به دواړه ټوکړې مساوي کم. یعنی یو شان به کم. Then it took a bite from the bigger piece. نو بیا دا شادو ولګید د دې غټې ټوکړې نه چک وکړو. But this made the other piece larger. خو د دې سره وشو دا چې دا بله ټوکړه غټه پاتې شوه. So it took a bite from the other piece. نو بیا دا شادو ولګید د دې بلې ټوکړې نه هم چک وکړو. This continued till the pieces became very small. دا خبره جاری وه چې دا ټوکړې ډېرې وړې شوې. یعنی د به چکونه کول نو دا ټوکړې ډېرې وړې شوې. Seeing this the cats pleaded. کله چې دا ولیدل نو دې پیشوګانو منت وکړو. Sir, we are satisfied. دی وی چې جناب مونږ مطمئن یو. Let us have the pieces now. اوس مونږ له خپلې ټوکړې راکا. The shrewd monkey replied. چالاک شادو جواب ورکو. This is my fee for sorting out the problem. دا زما د مسلې حل کولو پیس دی. Saying this, دی وی it gobble up the remaining cheese. دی ولګید او دا باقی پنیر چې کم دی دی په خړپ وخوړ. چیز غالباً کوچو ته ویلی کیږي. که تاسو چېرې داسې قصې خوښول غواړئ نو په کمنټ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.